دوستانو بیا هم ښه راغلاست د میدان وردګ بازار په یو بله برخه کې یو او خوشبختانه په دې نیمه شپه کې له هندوستان نه راغلی سیلاني سره ولاړ یو. هندوستان هسې هم د افغانستان د کرکټ ملاتړی ټیم ده، نه یوازې د کرکټ ټیم یې بلکې ټول هند او د کرکټ مینوال یې په اصطلاح د افغانستان ملاتړ کوي او تل یې هڅولي او تل یې د بریاو مبارکي راکړي دي. نو داسې د هندي سیلانی له کوم ځای نه راغلی داسې به مرکه کوو او داسې د افغانستان د کرکټ په اړه باندې دی څه نظر لري. ویلکم ټو افغانستان. محمد فاروق افغانستان ته ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه. ستاسو نوم وبښئ. زما نوم اسرار وصال دی. محمد فاروق څه وخت افغانستان ته راغلی؟ له تېرو 25 ورځو راهیسې افغانستان ته راغلی یم او تر یوې اونۍ نور به هم دلته پاتې کېږم. او میدان وردګ ته بیا څه وخت راغلی؟ همدا نن راغلم. میدان وردګ کې ځان څنګه احساسوئ؟ میدان وردګ کله چې دلته راغلم ګڼ خلک راته راغلل. کله چې دوی پوه شول چې له هنده راغلی یم د پیسو او د ډوډۍ سات یې راته وکړ او په وړیا ډول یې دلته د استراحت اجازه راکړه. ډېر ښه راغلاست یې راته ووایه. ډېره مننه. موږ له استرالیا وروسته بیا له بنګلادیشه لوبه وګټله او سیمي فاینل ته ووتو. هندیانو تل د افغانستان لوبډله هڅولې. تاسو څه فکر کوئ چې سبا به له سویلي افریقا سره څنګه لوبه ولرو؟ ستاسو نظر څه دی؟ We will have the game tomorrow. Like the Afghanistan, even India's are like facing, if they score 150 more. بلې ډېره مننه. که د افغانستان خصوصا د فیل لوبغاړي ګربز او ابراهیم تر 150 زیاتې منډې وکړي نو له ساوت افریقا څخه لوبه ګټل به ورته اسانه وي، ځکه دا پیچ د بال لپاره ښه جوړ دی. مثلا افغانستان 4-5 بالران لري لکه نبی، راشد خان، نوین الحق چې ډېر ښه بالینګ کوي. فاروقي او نایب د اوس لپاره دا تر ټولو ښه بالران دي او فضل حق فاروقي تر ټولو ښه وکټ اخیستونکی دی. نو که چیرې افغان لوبډله تر 150 زیاتې منډې وکړي نو په اسانه یې ګټلی شو. نو تر 120 پورې باید ساوت افریقا لوبډله راایساره کړي. In that, so you can score easily, or else you have to get 120 if you going to ball first and it's need 120. And also همدارنګه دوی باید کیچونه هم میس نه کړي. Right now the Bravo is your coach. بله براو او جانټن ټراټ د افغان لوبډلې روزونکي دي او براو د IPL په چینای سوپر کینګ لوبډله کې وو او زه یې خپله ډېر سخت مینوال یم. موږ د براو د ډګر ساتنې په اړه ډېر ښه پوهیږو. هغه موږ ته ښه معلوم دی. تاسو په تېرو لوبه کې وکتل چې موږ یوازې 115 منډې درلودې، خو د همدې ډګر ساتنې برکت و چې لوبه مو وګټله. اوس نو له نیکه بخته زموږ ډګر ساتنه هم ډېره ښه ده او انشاءالله موږ به یې ګټو. You just win the match of Bangladesh, so it's too good. Your fielding is also good now and you're going to win inshallah. Thank you. And if او کچيري افغانستان یو ځل بیا وګټي نو هندیان به بیا هم خوشاله وي. I'm following a lot of Instagram pages of بله ډېر به خوښ وي. زه په انسټاګرام کې د افغانستان او ICC پاڼې تعقیبوم. هلته که تاسو کومنټونه وګورئ ډېر هندیان دي. نو هندیان به تل د افغانستان ملاتړ کوي. که چیرې افغانستان په فاینل کې له هند سره هم مخ شي او افغانان یې وګټي نو موږ به ډېر خوشحاله یو. We'll be happy. Thank you. And as a last question, وروستۍ پوښتنې په توګه سبا سهار 5 بجې افغانستان له ساوت افریقا سره لوب لري. تاسې څه پلان ورته لرئ؟ دا لوبه به ګورئ؟ What's your plan? بله زه موبایل لرم، انلاین یې ګورم. And how was your travel to رضا دا راته ووایه چې افغانستان ته مو سفر څنګه و؟ So زه چې کله له تاجکستان نه کندوز ته راغلم او بیا تر اوسه هر افغان چې راته ګوري په مسکا ښه راغلاست راته وایي. زه ډېر لیواله یم، بیا به هم افغانستان ته راځم. تر دې وړاندې زما د خوښې هیواد بنګلادیش و، اوس مې د خوښې هیواد افغانستان دی. زه دا خبره یوازې د کامرې تر مخ نه کوم بلکې دا مې له زړه وایم. زه له افغانستان سره ډېره مینه لرم. And why you choose ولې مو د نړۍ په دومره ښکلو هیوادونو کې افغانستان د چکر لپاره وټاکه؟ In the world. Yeah. Because
ځکه زما جهیلونه او غرنۍ سیمې ډېرې خوښیږي. زه چې کله قزاقستان ته لاړم هلته مې افغان ځوانان ولیدل. هغوی ماته د بند امیر ویډیو وښودله. ما ځان سره ژمنه وکړه چې زه به هرومرو دې ځای ته ځم. So I just go to the Bande Amir. That's What's your job? I'm a data وبخښئ scientist, ستاسو دنده څه ده؟ which زه یو ساینس پوه یم. for normal software developer. Just think as software developer. محمد فاروق Yeah. thank you welcome to محمد فاروق به سولیز افغانستان او ښکلي افغانستان ته ښه راغلاست. تاسې زموږ میلمانه یاست او موږ په تاسو ویاړو. ډېره مننه.